د طالب چارواکو په قطر کې څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقي په مشرۍ کوم هیئت چې له بهرنیو چارواکو سره د لیدو په مقصد قطر ته تللی دی، په تیرو څو ورځو کې هلته له قطري، یورپي او ترکیې چارواکو سره لیده کاته شوي دي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې شوي چې د نړۍ هیڅ ملک تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبان له سخت اقتصادي فشار سره مخ دي. د افغانستان دپاره د یورپي اتحاد خاص استازی ټوماس نیکلسن په مشرۍ یو هیئت د قطر سرحد دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره 2 ورځنۍ خبرې ترسره کړې دي. طالبان وایي چې په دې ملاقات کې د 2 خارجه وزیر امیر خان متقي او نور طالب چارواکو له یورپي هیئت سره په سیاسي، بشري، صحي، امنیتي افغانستان د تلو راتلو، خوندي لارو او مرستو په هکله بحثونه او وضاحتونه ترسره کړل. او د یورپي اتحاد استازو دا عزم ښودلی چې د افغانستان له خلکو سره به مرستو ته دوام ورکړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.